نو زه به څنګه درته وخاندمه هر خواته غم دی غم دی غم دی یاره. دغه یوه پوښتنه خدایه زما په زړه راګرځي که غریبان چېرته مالداره شي څه به وشي؟ او زما لالی د ماشومانو عادتونه کوي، سهار راوغږېږي تور ماسخوتن بیا لاړ. څومره چې ساده یمه ساده غواړم ورکه که هوښیاره زما نه لګي. لږ څه دردناک ده. کله مذاق کوي او کله په رښتیا لاړ شي. کله مذاق کوي او کله په رښتیا لاړ شي، له خندا شین په ملا مات لکه هوا لاړ شي. او زما لالی د ماشومانو عادتونه کوي، سهار راوغږېږي تور ماسخوتن بیا لاړ. بیا ورو زما لالی د ماشومانو عادتونه کوي، سهار راوغږېږي تور ماسخوتن بیا لاړ شي. او ستا مثال کټ مټ زمونږ د کلي د ملا په رقم، ستا مثال کټ مټ زمونږ د کلي د ملا په رقم، یوه هفته مسجد کې تېره کړې او بیا لاړ. ډېر ښه. او ځینې په مینه کې کامیابه شي، پیشرفت وکړي، ځینې ناکامه شي، زما غوندې په شا لاړ شي. او تا پسې دومره خراب شوی دی چې حد نه لري، درمان به مړ ستا په ارمان له دې دنیا لاړ. ډېر ښه. درمان صاحب اورو لږ څه دردناک ده. غزل دی چې ټول عمر درد دی او ماتم دی یاره، ټول عمر درد دی او ماتم دی یاره، ټول عمر درد دی او ماتم دی یاره، ځکه په سترګو کې مې نم دی یاره. ټول عمر درد دی او ماتم دی یاره، ځکه په سترګو کې مې نم دی یاره. نو زه به څنګه درته وخاندمه، نو زه به څنګه درته وخاندمه هر خواته غم دی غم دی غم دی یاره. او تا نه بغیر یوه صحنه سخته ده، تا نه بغیر یوه صحنه سخته ده، په ما دې کړی څنګه دم دی یاره. او داسې نور څه و چې دې ونه کړله، داسې نور څه و چې دې ونه کړله، کړی دې هر رنګه ستم دی یاره. او نور به تر څو په ما ظلمونه کوي، نور به تر څو په ما ظلمونه کوي، دغه را کړی درد کم دی یاره. مننه. نور به تر څو په ما ظلمونه کوي، دغه را کړی درد کم دی یاره. چې خپل دې نه کړم، چې خپل دې نه کم نو پرېږدم دې هم نه، چې خپل دې نه کم نو پرېږدم دې هم نه، دا درته ما کړی قسم دی یاره. او ما ته خبرې که کنځلې کوې، ما ته خبرې که کنځلې کوې، راته دوا راته ملهم دی یاره. زما او ستا یارانه څومره ښکلې، زما او ستا یارانه څومره ښکلې، دا زمونږ چم دا ستاسو چم دی یاره. مننه. زما او ستا یارانه څومره ښکلې، دا زمونږ چم دا ستاسو چم دی یاره. مننه. چې بد او بیکاره زما نه لګي، بد او بیکاره زما نه لګي، بد او بیکاره زما نه لګي، هغه بې سینګاره زما نه لګي. بد او بیکاره زما نه لګي، هغه بې سینګاره زما نه لګي. هر څه چې کوي ښه په اخلاص یې کړه، ګوره چې فنکاره زما نه لګي. څومره چې ساده یمه ساده غواړم، څومره چې ساده یمه ساده غواړم ورکه که هوښیاره زما نه لګي. او زار د غریبانو غریبۍ نشم، زار د غریبانو غریبۍ نشم، لرې که مالداره زما نه لګي. تنګ لباس پتلونی اچولی وي، ښکلې د بازاره زما نه لګي. تنګ لباس پتلونی اچولی وي، ښکلې د بازاره زما نه لګي. خان صاحب دا د ملک لور دومره مغروره ده، دا د ملک لور دومره مغروره ده، دې سره خو یاره زما نه لګي. مننه. دا د ملک لور دومره مغروره ده، دې سره خو یاره زما نه لګي. نه یې سترګې شنې دي نه یې قد چنار، نه یې سترګې شنې دي نه یې قد چنار، مړه دومره خواره زما نه لګي. او دې باندې خو ټول کلی میند زار، دې باندې خو ټول کلی میند زار، دغه دکانداره زما نه لګي. او دا چې په ارمان پسې تل بد وایي، داسې ګناهګاره زما نه لګي. مننه. سمیع الله صاحب ته یې اوره موږ به یې وایو، که دغه ښکلي لږه ارزانه شي نو څه به وشي،
که دغه ښکلي لږه رضانه شي نو څه به وشي که دوی روان په سمه لاره شي نو څه به وشي دغه یوه پوښتنه خدایه زما په زړه راګرځي که غریبان چېرته مالداره شي نو څه به وشي ځان سره وایم دنیا خو چرې نه ورانېږي ځان سره وایم دنیا خو چرې نه ورانېږي که زړونه پاک لکه هنداره شي نو څه به وشي ټول عمر چلو په دوکو باندې ژوند تیر کړی ټول عمر چلو په دوکو باندې ژوند تیر کړی که دا خانان هم ایمانداره شي نو څه به وشي دا پښتانه به هم سیالي وکړي د ټولو سره دا پښتانه به هم سیالي وکړي د ټولو سره که دوی سوچ وکړي او هوښیاره شي نو څه به وشي چې ورور ته ورور ووایي حق د خپلې خور ومني چې ورور ته ورور ووایي حق د خپلې خور ومني که دا ټول پوه شي او فنکاره شي نو څه به وشي یوه بهانه به د پوښتنې ماله هم پیدا شي خان صاحب چې یوه بهانه به د پوښتنې ماله هم پیدا شي که شینوګۍ زما بیماره شي نو څه به وشي څه اوازه ده چې هغه یې د ارمان په نوم کړه څه اوازه ده چې هغه یې د ارمان په نوم کړه که دا خبره دوامداره شي نو څه به وشي مننه قربان غلی به کښېنم یاران څه کوم غلی به کښېنم یاران څه کوم دا د لستوڼو ماران څه کوم ته چې زما په ګټه خوښ نه شولې نو زه ستا ګټه او تاوان څه کوم چې رانه لاړلو په مخه یې ښه هسې بې ځایه خفګان څه کوم هره کیسه یې د دروغو وله هغه بې لوزه انسان څه کوم مرګ راځه چې ځواني تا نظار کړم په دې دوه مخي جهان څه کوم ته خو د بل په نامه کښېناستلې اوس دې وربل او چشمان څه کوم قربان ته خو د بل په نامه کښېناستلې اوس دې وربل او چشمان څه کوم تا ته راوړي ته خوشاله یې نو زه ستا نتکۍ او پیزوان څه کوم مننه تا ته راوړي ته خوشاله یې نو زه ستا نتکۍ او پیزوان څه کوم زړګۍ وچ وزه قیسه ختمه کړه داسې نیمګړی ارمان څه کوم مننه افغان صاحب بس یو سلام راته سر درد جوړ شوی ستا احترام راته سر درد جوړ شوی ما چې لیکلي و ته ګرانې په ما هغه پیغام راته سر درد جوړ شوی چې ناڅاپي دیدن مو وشو پکې هغه ماښام راته سر درد جوړ شوی زه هم مین شوم د ملا په لور کوي هغه امام راته سر درد جوړ شوی چې خوشبوئی زندگی و زما هغه ګلفام راته سر درد جوړ شوی څنګه رښتیا شو هیڅ پرې پوهه نه شوم هغه الهام راته سر درد جوړ شوی چې مې و ذکر د شنو سترګو کړی هغه کلام راته سر درد جوړ شوی مننه نو قدرمندو دا و نننی بنډار په دې تمه یم چې دا بنډار به مو خوښ سوی وي نو ویډیو در سره مخکې لایک او شیر کړئ او موږ ته اجازت راکړئ د الله حافظ